بسم الله الرحمن الرحیم حمیدا و مصلیا. یو محترم ورور په شخصي کې پوښتنه کړې ده، وایي د ویښتانو د لرې کولو حدود څومره دي؟ هغه ویښتان چې هغه د نو لاندې د فرج ویښتان دي هغه څومره قدر وایي چې لرې سي، د هغو حدود او اندازه وایي څومره ده، یعنی څومره قدر ویښتان موږ لرې کړو او یا وخریو. د دغه محترم ورور د پوښتنې جواب دا دی چې محترم ورور دغه چې دا څومره قدر دي دا د نو څخه لاندې چې کم هډ دی د دې څخه شروع بیا در ادب دی وي د کوناټیو در هډوکي پورې چې هغه موږ ورته د لکمونې هډوکي وایو در هغه ځای پورې دا ټوله عانه بلل کېږي. د دغه ځای ویښتان هیسته کول ضروري دي. نو دا حدود څو. اوس نو په دې کې دوه قوله دي. د ویښتانو په صفایي کې امام تحتاوي رحمت الله تعالی علیه وایي چې هغه وایي دغه د دبورې د ویښتانو شاوخوا د هغو صفایي د مستحب بللې ده، وایي دا مستحب ده. نور یې داسې څه نه دي، هغه وایي دی وایي دا مستحب ده. لیکن علامه ابن عابدین رحمت الله تعالی علیه په رد المحتار کې وایي چې بلکې اولا او واجب دا ده چې دا لرې سي، ولې هغه ډېر د دې سره لایق دي چې هغه که کڼوالی راسي د هغه نجاست چې راوځي او د دغه ویښتانو سره د یو شی ومښلي. په لهذا خلاصه د خبرې ده چې د نو څخه چې لاندې کم هډ دی د دغه هډه څخه شروع دا عانه ده بیا زادر لکمونې در هډه پورې دغه ټوله ویښتانو ایسته کول دا ضروري او لازمي دي. نو دغه به حدود سي. په دغه کې نو هغه که د شا د خوا د بولو ځای دی د غټو بولو ځای چې د هغه پر شاوخوا چې کم ویښتان دي د هغه ویښتانو هیسته کول د ابن عابدین رحمت الله تعالی علیه چې د رد المحتار مصنف دی د هغه پر قول باندې هغه وایي هغه ضروري او اولا دي په دې سره، ځکه چې هغه شی چې د راووځي تر د خپل مخرج نو داسې نه وي چې د دغه ویښتانو سره چې دا ویښتان لرې سي نو بیا به د ککڼتوب او د لړېدو گنجائش نه. او امام تحتاوي رحمت الله علیه تعالی علیه چې پر مراقي الفلاح باندې پرته ده صفحه 308 کې هغه وایي چې مستحب دي، لیکن اصلي خبره ده رد المحتار لملاسه ده. نو په لهذا دغه حدود سو چې د عانې حدود د نو څخه لاندې هډوکي د دې څخه نیولې د ادا د لکمونې در هډه پورې د دغه حصې د دغه علاقې د ویښتانو ایسته کول یا خریل دا ضروري دي. دا چې دی رد المحتار دوم جلد صفحه 301 او دارنګه تحتاوي على مراقي الفلاح 308 او همدارنګه احسن الفتاوى شپږم جلد کتاب الحظر والاباحه 209. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.